علماء کرام یو واقعه لیکلی ده الشیخ عبدالرحمن مقدسی رحمت الله علیه و یو راهبو د مخکنو امتونو نیک سړیو شپېته کاله نفلي اعتکاف کړی په یو عبادت خانه کې یو ورځ د دې خپل عبادت خانې نه راووتو باران شوی و موسم و برابر داسې چمن او باغ هغې ته ورغی ګرځېدو پکې نو هلته په یو بنده باندې نظر پرېوتو هغه بنده د خپل مخ کاره کو بس تعلق جوړ شو په ډومبي ملاقات یې ورسره زنا وکړه چې زنا یې وکړله دی خو د اعتکاف نه راپاڅېدلی د سره داسې لږه غوندې روټۍ وه هغه بنده ترې لاړ دی یو تالاب ته ورکوش شو چې ولامبي په دغه وخت کې یو سائل راغی وایي د الله په نوم څه غواړم دی اشاره وکړه چې دې څادر کې دا روټۍ ده دا واله دلته یې ځنکدن شروع شو نو مقه اوبو کې ته ساه لاړ او وفات شو چې کله مړ شو الله رب العالمین ته پیش شو فرشتو ته ویلی شو چې د اعمال وزن کوي ویې ګورئ د شپېتو کالو د عبادت یو طرف ته واچو او د زنا یې بل طرف ته واچوله هغه یوه زنا د شپېتو کالو په عبادت باندې درنه وختله محدث العصر شیخ المشایخ مولانا محمد یونس صاحب جونپوري رحمت الله علیه د مظاهر العلوم سابقه شیخ الحدیث ډېر لوی محدث ډېر لوی عالم د حدیث د شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه په ځای باندې ناست په خپل ژوند چې کله مدینې منورې ته مهاجر شو هجرت یې کو نو د ځان په ځای دی کینو اندازې د علم وکړه ډېر لوی بزرګ محدث د هغه د بخاري شرحه ده د مشکات شرحه ده کله کله زه ګورم ډېر عجیب و غریب سړی و ډېر ښه بیانات یې دي د خپلې زمانې نامور محدث فقیه ادیب لغوي اصولي مناظر محقق فقیه مجتهد صوفي اکمل عالم الله دې په رحمتونه نازل کړي هغه په دې لندن کې یو تقریر کړی د بخاري شریف د آخر حدیث شرح آی کې هم دا قصه شته او منهاج القاصدین کې هم شته وایي چې کله د پیشو اعمال یې تللی کېدل نو دا د شپېتو کالو عبادت یو طرف ته شو دا یو زنا بل طرف ته دا یو زنا پې درنه وختله اصل تقوا ترک ګناه ده ګورئ ګناهونه پرېښودل نیک کار خو ښځې هم کوي ماشومان هم کوي خرې هم کوي کله کله سپي هم کوي تاسو به کتلي داسې ښه کار وکړي په میدان کې خره ولاړ یو له شاګرئ بل له شاګرئ اصل کار دا دی چې ته په یو ګناه قادر یې او نه یې ویې نه کې د الله د یارې نه وره به داسې تقوا مو نصیب کړي نو حرام نه ځان ساتي ظلم نه ځان ساتي غلا نه ځان ساتي غیبت نه ځان ساتي د کفر او د باطل د مرستې نه ځان ساتي اوس خو خلک مفتو کې ځان ګناهګاروي قادیانیت نوازي وګورئ د اهل رفض د روافضو مزدوري وګورئ مفتو کې ځان ګناهګاروي نه څه خیر پکې وي نه څه ګټه بس علماو پسې او مدرسو پسې او اذان پسې او پټکي پسې او پردې پسې او دینی احکامو پسې بزان مگی او بے ادبی بے کئی ولادو چنانچہ اللہ فرمائل چې زه چا سره ظلم نکوم تاسو زما د دې بنده یو عمل نه دی راغسته هغه م راوالی او د ده په دې نیکو کې واچوئ موږ چا سره ظلم نه کوو فرشتو وی الله د کوم عمل کړی وایي دی د ځنکدن نه لږ مخکې چې هغه روټۍ زما په نوم ورکړې وه اخو تاسو نه ده راغشتي او زر زر فرشتو ته یاده شوه هغه روټۍ هم راواغشته صدقه چې کړې وه د الله په نوم خالص د الله د رضا دپاره او مال حلال دوستانو دا عمل د الله د رضا دپاره و اخلاص ډېر وزدي شی دی نو روټۍ د ده په نیکو کې واچولی شوه الله ورته خپل فضل متوجه کو او د نیکو هغه چاپړی دروند شو سبحان الله نو صدقه پا عمل نامه کی وزن پیدا کئی دیو جن اللہ فرمائی الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تاسو دا غریبین یاری او تاسو تا بخل حکم کئی واللہ یعدکم مغفرتا منه وفضلا او اللہ تاسو سر وعدہ کئی چه تاسو دا اللہ پنوم باندے صدقہ کوئی گناہونا بم بخم معاف کوم بم او دغه شانتې مال بم ډېرو ما